ځان راغلی ما د په جاپان کې تبلیغ کې نو مبین صاحب په دې وانیم تاسې خبر صاحب زه په دې خبرې نشم کولی زه به داسې ووایم که نه چې وا دې اورېده هغه ده هلته اوس څو بجې دي په لندن کې خوب راځي ته خوب راځي تبلیغ کې زه تبلیغ کې خپله تللی یم سیروزې مې لګولي ګشتونه مې کړي د پاکستان خبره مې راته وکړه د افغانستان نه کومه دا په خپله ما دغه یو وخت کې لږ مشکل ده پاچا صاحب محترم داسې وروسته بیا غږ راځي صاحب جنرال صاحب سیاست پریښی دی وروره هغه نه د کاروبار په اړه پوښتنې کړه د بزنس تجارت او ملګرو د لونګ ورور د سره فالو کوي سپورټ یې کوي هر رقم چې دی زموږ او ستاسو افغان دی دا یو خبره چې کمنټ کوي جنرال صاحب نه ایستلی ده وای جنرال نه یې ویستلی ده وروره وخت ډېر تېر سو اوس بل راشین سوی ده تا طرف نه ده د تا طرف نه زه یوه خبره ټولې دنیا ته کوم که څوک پې پوه شي نو پوه به شي چې دا لونګ د جنرال صاحب طرف نه وکړه نو د دې ځواب دې ورکړي یو سړي چې د درې ښځې وي څو درې او کور کې یوه کوټه وه میلمه راغلی دی او ډېر قدردانه میلمه دی نو قدردانه میلمه دی نو بس هغه سر کې ښځې پرتې دي دې خوا کې میلمه پروت دی او دا هم پروت دی نو میلمه چې کله ویده کېدو مبین صاحب څه ورته ویلي دي چې که تږی شولې مخامخ یخچال دی بیا اوبه تې چیکه چې صحیح ده نو دا 12 بجې چې شوي دي جنرال صاحب دا مشره ښځه یې راغلې ده د ګوتې نه نیولې وه سړیه جګ شه که نه چې معامله کوو خو دې خدای دې کور روان که غلی شه چې میلمه پروت دی شرم دی دا څه کې هغه ورته ویلي چې ګوره میلمه ویده دی هغه ورته نه دی ویده چې ویده دی کموال صاحب اورې فدال ښه جار فدا لاله خدای که زه په دې شي پوهېږم اواز ورک شي نو فدا لاله پوهېږي نو دغه مشره ښځې ورته ویلي چې هغه ورته سړی ویده دی خلک چې نه خو بیا ولې دی چې ښه څنګه چې ویده دی چې ته لاړه شه یخچال ته اوبه راواخله ګړب ګړوب وکړه که چېرته سړی وخوځېدو بیا معامله نه کوو که ونخوځېدو بیا بیا ووایو چې صحیح ده نو چې لړې ده ګړب ګړوب یې کړی د سړی غلی پروت دی خوځېږي نه اوبه یې راښځي چې کلي دي بېرته لاړه سړي ته راغلی د معامله یې کړې خو دا 2 بجې چې شوي دوهمه راغلې هغې هم داسې کړي دي چې د درېیمه راغلې د هغې هم داسې کړي دي سړی غلی پروت دی خوځېږي مزېږي نه هر یوه یخچال ته ځي دا پکې شرط دی چې سهار شوی دی نو دغه کور والا ورته څه وایي چې ومېلمه دا راته وایي چې شپه دې څنګه وه چې والا شپې خو ډېر ښایسته خوند وکړو خو تږی شوی یم نو هغه ورته خدای دې کور ونه کړه چې تږی شوی وي خو یخچال نه به دې اوبه چې قربان دې شم یخچال ته څنګه لاړ وې مبین صاحب چې د هر یو به یخچال ته تلو تابغو نو بس جنرال صاحب چې د هر یو ځي که نه کیسه کې به نه کېږي او کیسه کې به نه کېږي جنرال صاحب کمره دې رانه بنده کړه که نه زه در باندې مین یم هغه د په ټوله کې هدف دا دی ګورې دا ځنې لاندې په دې ځایونو کې بیا پښتانه شي بیا درانه شي ټوله ورځ په میډیا کې د خلکو میندې خویندې یادوئ ستاسو عزت موږ ته معلوم دی تاسو دومره سپک خلک یاستئ همدا خبرې د افغانستان په ټولو حجرو په دیرو کې کوي ځوانان یې سره کوي په ټوله کې هدف دا دی چې موږ مو ښه پېژنو خیر په هر صورت دغه په اړه باندې که لږ څه رڼا په واچي دغه د کابل په دا نوي ښار باندې ماشاءالله ډېر ښه سړکونه او ډېر ښه پلونه را دغه شوي دي لونګ لاله جان قربان امر وکړه فهم لاله امر وکړه بس زه خدا وایم چې ښکلي سړکونه دې جوړ شي خدای مې دې ووایي که نه ډېر ښکلي سړکونه جوړ شي پلونه جوړ شي پلونه ژاړي خو بیا خلک چې دي په سړک منډې وایي اخوا پورې کېږي ولې ونیانو دغه پل یې څه دپاره جوړ کړی 2 میلیونه روپۍ د دې دپاره چې تاسو په سهولت واوړئ خو مونږ چې لږ سرتیز یو که نه بس هغه په پل نه خېجو خو په سړک ځو چې هغې خوا نه راځي وروره پوه شوې هغه مې یو د زرنج راشي غرب ودي وایي چپه دي کي یو طرف ته غریبي شي بل طرف ته زرنج وایي د کثافات د سړک په غاړه غورځوي نه کثافدانو کې نه په خدای فهم لاله دونه خپرونې مې پې جوړې کړي په دې کثافاتو خو چاته وی نورې ما زړه شین شو صافی صاحب نه ته پوښتنه وکړه 18 کاله کېږي چې زه همدا د ټاکان خپرونه خلکو ته پیغام ورکوم خو نه کېږي فهم لاله نه کېږي اشارو ته نه ودرېږي که نه په اشارو ورځي په غلط لاس ځي یاره فهیم لاله نن مې دونه زیات خفه شوی یم چې سهار تللم عادي ته مې دا واخیسته نو 8 بجې په رکشه کې کېناستم چې مخ ته روان شوم چې ګورم زرنج روان دی په هغې کې ټانکۍ ایښې ده د اوبو والا 500 لیټره ته په رب باور وکړه چې هغې ته 8 کلن ماشوم ناست دی او خپې نه رسېږي پې ودرېږي نو مای پلار به دته خوشحالي چې ما ته پیسې ګټي و پلاره تباه شي در بدر شي دې نه خو د خوشحالۍ ټایم واخیستو دې نه د لوبو ټایم واخیستو دې نه د تعلیم ټایم واخیستلو دې نه د خوشحالۍ ټایم واخیستلو دې نه د درس وخت واخیستلو دې نه د مدرسې وخت واخیسته خدای دې تباه کړه دا په سرې شنې څه پېژني چې بیا ټکر وکړي ورته وي واله که دا دې ولې وکړو لایسنس لري چې نه والا زه خو یې نه لرم پلار مې لري نو دلته د پلار په لایسنس چلېږي ګډوډ سیسټم دی وروره چاته به وایي وفهیم لاله چاته ووایي
لونګ لره د دکانداران د دوی دغه توکو کې ډېر ظلم او زیاتی کوي مطلب دوی باندې چرته مطلب وخت پیدا کړو ولا نن می جوړ کړله چې دا ټلیفون کې وی چې دا کونډه په زور مکوي په دې باندې او خبره لاړ مې مون کور نه وځي یو سره غاز پاتیا دی او بل سره په دوا ویا دی و خدای پاکه په یو لويش کې دا ولې دسې کوي ولې د افغانانو سرمنیا سي موتري دي تاسو نورم ته وباسي بس چاته وي چې ورته وي چې دا ولې ګران صدر ته وي مهرباني وروره دلته څنګه راجیک سولې او څه ویل غواړې بس خلاص زه په دې خاطر راجیک شوم چې دلته تار وخت زه ستا له خولې نه اورم چې مثلا امارت خو تا سره دا واضح او ښکاره خبره ډېر ظلم یې در سره وکړ ته په خپل هم دا نارې وهې چې مثلا دا معلومه نه ده چې ولې ما سره دا ظلم او دا وحشت وکړي ولې په دې زندان کې مثلا په چرخي کې د تورو تمبو شاته وغورځېدلې نه چای نه ډوډۍ 20 کاله 25 کاله تا د دې خلکو لپاره مبارزه وکړه ولې په نه خبره د زندان د تورو تمبو شاته وغورځولې او چا د پوښتنه مو نه کړه او ولې مثلا ته د ځان پوښتنه نشي کولای ولې ستا په خوله پښه درېږي یعنې اصلا مشکل څه دی یعنې دا ته منې چې په افغانستان کې عدل او انصاف نشته ظلم او وحشت او ناپوهي او زور ده څوک چې زور ولري اوس د مایک په څه خاطر زندان ته واچول مهرباني اوس د مایک باند سردار داود په افغانستان کې خدمت کړی و که نه تر نن یې چا پوښتنه وکړله ډاکټر نجیب چې تاسو یې اتل بولئ افغانستان ته خدمت کړی یا یې نه ده کړی تر نن یې چا پوښتنه وکړله یعنی پوښتنه دې له چا نه وسوله صحیح ده امریکا راغی په افغانستان کې یا روسان راغله 20 کاله جنایتونه یې کړي چا یې پوښتنه کړې ده نو چې سردار داود یا د هغه فامیل د ځان پوښتنه نشي کولی زه خو یو عادي افغان یم زه به د ځان پوښتنه څه وکړم تا خپله چې دلته د جمهوریت ته چانټه او توپک اچولی و تنخوا دې اخیستله صحیح ده د جمهوریت دپاره به د قربانۍ هم ورکړي دي له هېواده یې وشړلې تا د ځان پوښتنه وکړله چې اوس په امریکا کې ناست یې او له هغه جینه اتڼونه کوې که تا اشرف غني کرزي او عبدالله او فلان او بستان او 2000 یا 2 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د ځان پوښتنه نشي کولی مبین یې څنګه وکړي M4 ټوپک در سره و تیل در سره و ټانګونه در سره و ناټو در سره و هر څه در سره و تاسو د ځان پوښتنه له طالب نه وکړه چې په کوم جرم یې له هېواد نه وشړلی مهرباني خبرې د خلاص شو ګوره دا سوالونه هغه یوه ځان ته مسله ده او ستا نه هغه یوه ځان ته مسله ده هغه د حکومتونو د نظامونو د ولسمشرانو کیسه ده اما دلته کیسه ستا او د امارت زه دا درته وایم چې 20 کاله 25 کاله ما تعقیب کړی ما لیدلی زه چې په شوبت پوه شوی یم تا د دې خلکو لپاره مبارزه وکړه تا د دې خلکو لپاره څه شی ونه کړل څوک دې ونه شکنځل چا ته دې توهین ونه کړو چا ته دې بد رد ونه ویل زه دا وایم ستا صحیح ده دا کوم ظلم چې تاسو لږ صبر وکړه وروره ما مبارزه د دوی دپاره نه ده کړې ما د خپل هېواد دپاره کړی ما د خپل هېواد درد هغه کړی دغلته ته وګوره د هغه څوک چا هغه واچوه که دغه راجیب کوي دا ودرېږه دا یو کس کاته کوي چې زه دا ډاکټر صاحب راجیب کومه د ما د کوچیانو د قوم مشر یو کس کاته کوي دا صحیح وروره ما سره ظلم امارت کړی ده صحیح ده زه چې که ګناهګار وم که بېګناه وم زندان ته لاړلم صحیح شو زندان مې تېر کړ یو وارې نه 2 وارې مې تېر کړی ده صحیح ده ته یوه مرجع ما ته راوښیه چې زه ورشم ورته وایم چې ما سره ظلم شوی ته چې خپله د خپل ځان پوښتنه نشې کولی ودرېږه دا شی ده ګوره لږ صبر وکړه سوال کوې بیا خیر ده بیا هغه مه کوه ته په خپله تا خپله د ځان پوښتنه کړې ده چې ته د ما درد تا ژړوي د ځان پوښتنه ته خپله نشې کولی تر غاښو مساله وي افغانستان د پرېښوده لاړلې وتښتېدلې پوه شولې دا اوس زه په بندیخانه کې یم 3 نړیوال بنسټونه چې د افغانانو دپاره ترتیب جوړوي او خارج ته یې لیږي
ما ته راغلي بندیخانې ته ما ته ویلي چې هر هیواد ته انتخابوي له مابس نه مونږ کیس درته اچو دا کیس ډېر په ښه طریقه باندې اپلای کیږي او تا له فامیل سره بیایو له فامیل سره دې بیایو ما ورته ویلې چې بغیر له افغانستان نه د ما ژوند بل چېرته نه تېرېږي زه لکه مایي غوندې څه له دې له اوبو نه یوباسې مړ کېږي قسم په خدای که د ما ژوند تېرېږي ما نه کیس اچولی ده او نه له افغانستان نه د تلو کومه اراده لرم ما ته د پلچرخي محبس له هغه ژوند نه ډېر بهتره ده چې دا تی په خارج کې کوې ودرېږه مایک مه خلاصوه مایک مه خلاصوه ودرېږه زه تا ته اجازه ته دلته ودرېږه لږ صبر وکړه ته دلته د ما بروډ ته راغلی یې د ما خبرې اوره زه تا د خبرو اجازه درکومه زه د پلچرخي او د باګرام محبس دا د اوسني نظام تر حاکمیت لاندې وي که د کمونیزم وي که د روسانو وي تر دې غوره بولم کوم ژوند چې ته په اروپا او په امریکا کې کوې دا شخصا ته تا د کنځلو خبره وکړه ګوره روزانه په مجلسو کې ګډېږې میک اپ کوې اتڼونه کوې له ښځو سره ګډېږې نه 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 زما د خبرې ځواب راکړه توهین مه درېږه زه د خبرو ته مایک مه خلاصوه دا ته بل طرف ته ځې خو زما د خبرې ښایي چې زه دې کاته کړمه لږ صبر زه به دې اوس کړم زما د خبرې ځواب نه لري خود به مې کتل لاندې کاته صاحب به دا در سره خبرې کوي د جنرال صاحب د کور ودانې چې خبر در سره کوي تا کاپ کوې لاندې شیشه وټکوه کنې بیا د لایف کې هم نه پرېږدم بلاکوم دی دغه ژوند چې دا تا په امریکا یا په اروپا کې اختیار کړی چې ګډېږې میک اپ کوې د چا خبره د ټیټې کار کوې زر وارې په زرو زولنو تړلی په پلچرخي او په باګرام کې د خپل افغان تر حاکمیت لاندې خوشحاله یم خو په دغسې ژوند چې دا تی لري په دې نه یم خوشحاله ما سره ظلم خو تا سره شوی چې یې هلک استفاده جینکو درنه کېږي یې یو ځوان استفاده د دوه جنسه درنه کېږي ته په ما زړه به دی ظالمه زه نر یم زه په محبس کې هم نر وم زه له محبسه د باندې هم نر یم زه په افغانستان کې هم نر یم قسم مې دې په خدای که په ټول ژوند مې هلته ټیټه خبر چاته کړي ته خو ګډېږې میک اپ وهې شونډې سرې کوې کوم کار چې د جنکو ته الله سپارلی هغه ته اجرا کوې چې څوک درته ویلي وایي زه له جنکو سره کومک کوم دا اوس د کمره خلاصه که قسم په خدای که د هاشم لیونی لا پرېږدي نور خو په بلا ووله په دې رقم ته ځان جوړوې سینګاروې د جنکو کار جنکو ته پرېږدی ته نارینهو کې ځان حساب که بیخ او بنیاد دې ووځه دا څه رقم انسانان دی مهرباني کوچای صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فدا جی او جنرال صاحب او کاموال صاحب سید خان زمونږ فهیم لح العب لعین ملعون استاذ او ضیاء الرحمن زمونږ صافی صاحب رحیم الله ټول ستړي مس دا د فهیم هغه دي لعین ملعون فاسق فاجر دا القاب دي تنور مشر فیضان صاحب خرق لازر ته مشر مهرباني جناب جنرال صاحب دوه خبرې دي د یوې ښځې وایي د اوو لورګانو وروسته زوی پیدا سوی و هغه ډېر په ګرانو په چپولو بیا ترې مړ سه نو د تا دغه یوه ویډیو مې ولیدل هغه کونړ ته له ډېره نازه یې وغورځولې دغومره بلاګان له ما راچاپېر چې په قرآن دې ما په پښې به م راښه ما باندې دا وخت تېر سوی زه هم یو وخت کې سلیبریټي وم دا خلک خو ما لیدلي څوک دا ته یې راته کېښودله کوم شینواره یو زوی مړی پای په چیلا کې راکړه قرآن مې دوی هلته ویډیو کې ښکاري چې په خپې دې څوک خپه کېږي که چیو کې راودې غورځوي بیا خلک څه وایي یاره دومره مې ورته خندلي چې څه سوء استفاده کوي له موقع نه هر سړی وایي درېیم واده وکړي دا وایي د درېیم واده زور ده په قرآن فیضان صاحب دغه خبره ما ورته وکړه د واده په منځ کې مې ورته وکړه یو جواب یې راکړو که نه خو کشکې سیاري و دغه پوښتنه دلته په لایف کې تېر کړې وای یاره وایي درېیم واده یې کړی وایي ځکه ویل هغلته وایي په خپله د زړه په دید روان ده قرآن که هېڅ لاره ورته ښکارېږي هغه ویډیو کې معلومیږي بیا هغه کوي یاره دا اخ یم چې وکړي وایي اخ
نو ما ځان سره ویلې مله هماغه دې نازولي زوی کار یې په جنرال وکړه په ډېرو چپولو یې راته مړ کړ دا دي یو دویمه خبره دغه چې شی نومېده هغه سرخي او سپېدې چې ویلې وې دغه رقم خلک که تاسو لږ د رښتیا هم هغه 1% عزت لرئ جنرال صاحب سره کاړې وکئ مجلسونه ورسره وکئ د یو طالب چیشته سره نښلوئ دغه ته زه هېڅ نه پوهېږم دغه یو سړی د مبارز ده افغانستان لپاره مبارزه کوي د افغانستان اقتصاد ته مبارزه کوي غریب ته مبارزه کوي کونډې ته مبارزه کوي راغلی د ورور بند درته جوړوم مثال بېوزلي له منځه وړم تجارت درته پرمختګ ته اوس د دې لینک له پلانکو سره چېشته ورکوئ خو ډاکټر ته وایي ورغه وایي ډاکټر دې چونجو دوا ورکړه ډاکټر ته وایي چې وا ډاکټر صاحب زه له ونې رالوېدلی یم پښې مې ماتې دي وایي اول به دې د چونجو علاج وکړم چې بیا ونه خېزې خپې خو به دې جوړې شي ستا کې چونجي نه وي تا هلته که څه بله دغه دا ټول هغه کې کلاس کې دوی کې چونجي نه وي دا دلته چې راوخېزي ولې سلام نه اچوي ولې کاموال صاحب ته باچا کاموال صاحب نه وایي ولې دا سید خان چې یو عالم د ده ته ونه وایي چې وا ډاکټر صاحب وا عالم صاحب دا بل مولانا صاحب دا بل جنرال صاحب زه صاحب فهم خو خیر دغه د افغانستان خلک داسې لکه دا د 400 نشیان یو 3 چرسیان چېرته په غونډۍ کې ناستو ما غوندې تازه به نورستان ته تللی یو د تیلو وایي دلته باغ نه جوړو داسې ګلان به جوړ کړو چرسیان د ګلانو ډېر شوقیان چمن به جوړ کړو داسې دویم چرسي چرت وهلی چې ووله دا خو یې ښه خبره وکړه وایي ښه که دا د لاندې کلي خلک راسي او ګلان مات کړي دا چمن خرابه کړي بیا به څه کوو دریم ورته وایي دا خمار دي ټره یې وهلې ده وایي راځئ صاحب سې کته سوي کلي کې یو هلک وهه بل وهه کوم سپین ږیري ورته وایي چې ولې څه چل ده وایي حاجي صاحب خبره واوره که څه شي دي وایي دا بره غونډۍ وینې هغه ورته بلکل یې وینم وایي دغلته مونږ ګلان کرو چمن کرو ونې ږدو او دغه ماشومان راځي ماتوي یې نو هغه ورته ویلي چې کور دې ته به الله تباه و برباد کړ ته خو یا ورې باغ جوړ که چمن جوړ که ګلان جوړ که که دوی درغله بیا یې ووهه مخکې له مخکې ولې وهې نو د موږ د افغانستان خلک هم همدغه شی دي اول دې ښه وغربئ پس ته بیا پوښتنه درنه کوي څه ګناه دې کړې ده نو وسړی چې اول دې وهلم پوښتنه به دې کړې وه جنرال صاحب دلته راسي نه سلام واچي نه بل واچي منداړوګانو او خپله به ډانسونه کوي میکاپ به کوي سونډې به یې سرې کړي سترګې به یې تورې کړي ما څه درته ویلې هغه کار چې د ښځو د هغه به دی کوي او بیا به راجي دلته به د رانه مجلس کې غټ غږېږي وسړی موبین صاحب تاسې خبرې هم کوئ فیضان صاحب ته بیا هم سلامونه الله دې خوشحال لري فیضان صاحب غیر حاضر هم دی نه راځي دغه ته موبین صاحب دلته خو دغه موږ داسې نه ویو چې ګنې په دا تېر جمهوریت کې ټول خراب خلکو ښه بد پار دا کې وي خو قسم درته خورمه چې موږ دلته 15 کاله یا 13 کاله عمر تېر کړی دومره په حیا په عزت واني دا بعد اشخاص دا نوي چې راغلي دا زه نه وایم دا د حکومتونه وایي د 2020 کال نه وروسته قسم په خدای دی چې د افغانیت د پښتو نوم یې وشرمو والله که چاته څوک ویلی شي چې افغان یم دومره په شرمونو وشرمولو زه به راته یو قصه وکړم دلته زما یو ملګری و تڼی و دا خوست و کالج ته تلو کالج دا معلمه چې وه امریکانۍ وه دا خو موږ په انګلنډ کې اوسېږو دا معلمه د امریکانۍ وه نو موږ خو دا جذباتي خبرې کوو په هر وخت کې موږ هم کو خپله وایي د امریکانۍ ته مې چې ته د کوم دي ویل ما ته ویل چې ته د کوم ما د افغانستان ما ته چې ته د کوم دي وایي ما ته ویل چې ته د امریکې مې ویل چې او ته د امریکې ته خو ویتنام کې ډېر غټ شکست ویتنامي هم ورکړی دی که نه نو دا خبره ورته وکړه چې ویې کړه وایي هغه امریکایان یې ما د مخ راواړو چې ټیک د موږ خو په دغه کې شکست وخوړو په ویتنام کې دغه بعضې اشخاص ښیم او د خبر نه خلک دا بعضې اشخاص دا 20 کاله دومره غلطه تربیه ورکړي چې دا نه په افغانیت دي نه په مسلمانۍ دي نه پکې ادب شته نه پکې سړیتوب شته نه پکې احترام شته څلېر شته ته دي جمهوریت په کنځلو غواړي خلک ځان سره په کنځلو یو ځای کوي یعنې ته د دې دا رواني تکلیف لري وروره ځانونه وروره بېادبي دې مه ته بستانۍ زه حیران چې دا د خپل مور او پلار نه پیدا دي دا تربیه لري که نه لري مونږ خو چې دې وکاته قسم په خدای دی که د دې غونده بې تربیه خلک په دا ټوله اروپا کې شته دغه اشخاصونه
شرمونه ونیوله خدای رسېږي چې موږ وشرمولو چې چېرته یو چې دومره د پاکستانیانو ته وشرمولو د انګریزانو ته وشرمولو د فرانسویانو د امریکانیانو ته چې دې دغه موږ ګورو د دې د کارونه ګورو په خدای سړی په د خجالت نه سره بشي دا موږ سره رقم وخت تېر کړی دې سره رقم تېر کړی نو دا خلک چې دي مبین صاحب یا فیضان صاحب ډېر بې تربیه ډېر غلطي د امریکانیانو مخته کړي دي او قسم په خدای دی چې اوس تېنه امریکانیان هم تنګ دي او دلته موږ دا زاړه افغانان هم تنګ کله ناکله د طالبانو ته ازار هم وکړو چې تاسو خو د ځان خلاص کړو موږ هم په غمونو واړولو صاحب ریکارډینګ ولې کړي د سره ولاکه ځواب شته دی او دته ویلي دی چې پاس خوله به درته لاس ومنډم او لاندې به یې درنه وباسم همدغه اجرا دا اوس دلته راختلی و فهیم صاحب زه به فیضان صاحب ته دا سوال کېدم دلته مخې ته وبښئ باس ډېر ښه روان خو دا ډېره ښه موضوع پکې راغله فیضان صاحب دا ټولنه ولې دومره وغورځېدله چې هغه پښتون د جرګو د مرکو سړی و د عزت او د احترام خلک و په ټوله نړۍ کې په کلتور کې په کلتورونو کې ریچ کلچر د موږ و ښه کلچر د موږ و د احترام د ادب او د قصو دغه کلتور ولې داسې شو چې قناعت ورکولو په جای باندې کنځاو ته خبره راوړي هغه یو بل د برداشت هغه خبره ولې وتلې ده مثال د ما یو شی نه د خوښ نو زه هغې دپاره زه منفي سوچ لرم زه هغه ته کنځا کوم هغه مورال یې غورځوم په دې شیانو باندې دا په دې ټولنه کې څه د مشرانو غلطي هم شته او که یا دا نوی جدید نسل څه دا میډن یو اس ای دا کوم څه تښتېدلي وي یا داسې ورته بعضې ټول نه یادومه په دوی کې سپیشل داسې جینز راغلي دي چې دوی دا کنځاوې کوي او د خپل قوم او ملت دا ټول شرمۍ خلکو ته په نړۍ کې د خلکو د خندا کړو دا څه وجه ده دا فرسټریشن ده که تربیه کې کمای پاتې ده او که ازار ویلی دي مصروف ده لږه چې نو دا باچا صاحب دا شی ما ډیر نوٹ که اوس د ما دلته ګاونډیان دي هغه یو ته وایي د تا خور داسې که نه اوس ګوره د پښتون غونډه دنیا سره راټوله کې دغه عزت او غیرت ته پاتې ده خور او مور او دا احترام ته پاتې ده هغه احترام د یو څو ګلونو د یو څو لایکونو دپاره هغه خبرې وکړي چې پښتون پې ځورېږي زه د پلاني جبهې سره یم زه د پلاني خور داسې کم د پلاني مور داسې کم دغه عاجزانانې پښتنې خوندې دا د څه شي نه خبرې دي خو سوشل میډیا نه سیف خان صاحب کور کې ناست دي هغه سپکوي ګوره یو مشر نه دی پرېښی که موږ دا یو چېرې طالبانو ته کنځلې کړي خو ده طالبانو سره ورانه ده نه نظام اخیستی ده هغه سره کوی زه خبره مکمل کړم اشرف غني صاحب نه دی پرېښی کرزی صاحب نه دی پرېښی ډاکټر نجیب نه دی پرېښی او قندارې نه دی پرېښی ننګرهارۍ نه دی پرېښی پکتیاوالې نه دی پرېښی 40 ساعته د دې وګوره خپلو کې یو بل ته سره هم کنځلې کوي یعنې ته د دې دا تربیه وګوره خو که زه یم خو زه به په یو فکر یم زه جمهوریتي فکر یم طالب سره مې ورانه ده کنځلې کوم یا مخالفت کوم څوک یې پرېښي دي دلته د چا مور خور یې پرېښې ده قسم په خدای چې دا ټیک ټاک دا فیسبوک خو موږ هم کارو دی اوس موبین صاحب ته وایي چې تا 15 کاله کېږي چې مبارزه کې موبین صاحب په 2013 نه وروسته راغی موږ سره په فیسبوک کې دا فیسبوک کې ما سره غږېدو موبین صاحب هغه وخت کې د مخ نه ښودلو دا مخامخ کوي په خبره ورسېدې خبره دا ده چې دلته چې ته ورته چې 15 کاله تا څه شی کول امریکایان لا په کابل کې اتراله په امریکا کې کېناستي که نه پیغورونه دا داسې نه چې د جنرال موبین صاحب غم وړي دي جنرال موبین صاحب په دې خبره پوهېږي دا پیغور غوندې ورکوي ده ته دا شیطانۍ کوي په منځ شیطانت کوي دا داسې نه چې په افغانستان کې د مکتبونو غم دي وړي دا خالي او بهانه ده باچا صاحب محترم پهیم صاحب زه به ښکته شمه دا لونګې راوچت که چې ډېر زنګونه راته نسې دا لونګي دی به کوشمه تاسو کې نه ښکاري کنه موږ وختونه ګورو او صافه صاحب زه ګورم په تاسو به ګورم ښکاري مونږ زه کوزېږم نه کوزېږم ما کار دی زه کوزېږم خبره د ځای نه ده خو موږ ته نه ښکاري پهیم ماده کوم لونګي صافه صاحب باچا صاحب خلک په یورپ کې ناست دي په امریکا کې ناست دي جنرال صاحب یو خاص مینوال دی د هغه انډیوال هم دی شي په نوم باندې څه دی صافه صاحب نوري نوم یې دی لونګي باندې مشهور دی د کمیډین دی ها نوري زه وی ګورم کې فهیم صاحب راوچته کا زه ما خبره دا کوله
چې خلک په یورپ کې ناست دي، په امریکا کې ناست دي، په محفوظو ملکونو کې ناست دي، په اماراتو کې ناست دي. یقین وکړئ د هغوی نه د ټولو نه زیاته غوښتنه ما طالب نه د تعلیم کړې ده، زیاتې نیوکې ما کړي دي، خو دلته د تربیې پورې فرق راځي، په اوخره او ډکسه کې فرق راځي. زه دوی ته دا یوه خبره کوم چې دا طالب هم دغه مازای ده، دغه زدران ده، دغه منګل ده، دغه زازای ده، دغه ستانکزای ده، دغه شینواری ده، دا د بل جي نه ده، دا د ما او د تا پښتون ده. که ته ورسره په روغه وغږېږي، په روغه در سره غږېږي، چې څومره ورسره سر تنبه کوي دی در سره سر تنبه کوي. دوی په دې شي باندې مازغه نه خلاصیږي چې روغه خبره کوم تاثیرات لري، څومره تاثیر کوي، د دښمن په زړه کې ځای کوي. دوی داسې خبرې کوي چې هغه کوم خلک جمهوریت پال او یقین وکړي باچا صاحب زه نن خبره درته کوم، مازدیګر ما د کرکټ دپاره د زازیاریو پریمیر لیګ دپاره مې ویډیو کوله، نو دا جمهوریت پال یو څو ملګري را سره ناستو، یو لایو راغی، هغه زه ور وختمه لایو ته ومې نه کو، هسې ورته ناست وم، که نه هغه هم پېژنګلو خلک دي، دلته کلي ګاونډ خلک دي. نو ما ته یې ویل وایي خدایه شکر ده چې دا کاسه دې نسکوره کړله، یعنې غب کې وظیفه کوله، وایي دا کاسه دې نسکوره کړله، وایي دا اوس وګوره دا اوس څه شي دي. هغه یو ته د خور نوم واخیسته، د تا پلانۍ وایي داسې داسې کم. نو دا تربیه دا خلک د جمهوریت نه بیزاره کوي. په جمهوریت کې ډېر ښه خلک تیر شوي دي، په امارت کې ډېر ښه خلک دي، دا ټول خلک سپک نه دي چې دوی راجک سي سپکې ورته وایي. اوس ما چا سره څه بد کړي؟ سید خان صاحب ما ته راجک شي کنځاب کې کوي، تاسو ته کوي، فهیم صاحب ته کوي، نو هم نه پرېږدي. سید خان صاحب یو منټ، زه خالي باچا صاحب دغه همدغه لونګی چې دی لونګی که ته مایک راولی یو وروره، ځکه ته موږ سره فالو نه ښکاري موږ ته، نه ما ته ښکاري نه فایده ته. یو ډاکټر صاحب دی کمال، ډاکټر صاحب کمال د امریکې نه تللی، اوس پخوا کوم معاون چې وزیر تیر شوی، ما سره ډېر ښه تعلق دی، هغه تللی، اوس هغې پسې راغستې ده چې ته ولې وطن ته تللی؟ د دې کار څه دی؟ تا یو نیوکه کړې که نه نیوکه، بس هغه ویډیو دا وګوره، خو پرون نیوکه کوله او نن دا خبره کوي. زه دې ته یو سوال دم مخې ته، نن دا موبیل صاحب لایب دی، ما ته جواب راکړي څوک. 2 جمهوریته به ورته وښیم او 2 سوپر پاور به ورته وښیم په افغانستان. یو ډاکټر صاحب نجیب حکومت و، آیا ډاکټر صاحب نجیب په خپل دریځ باندې ودرېدو؟ آیا اشرف غني صاحب په خپل دریځ باندې ودرېدو؟ آیا روسان په افغانستان کې په خپل دریځ ودرېده؟ آیا امریکایان په خپل دریځ باندې په افغانستان کې ودرېده؟ امریکا د 2023 پورې امنیتي تړون کړی، په 2023 کې راوتښتېده. نو چې یو سوپر پاور هغه په خپل دریځ نشي ودرېدی، یو د وخت رئیس جمهور یو نظام په خپل دریځ نشي ودرېدی، اوس دغه ډاکټر صاحب کمال چې تللی دی وطن ته، دا څنګه په خپل دریځ ودرېږي؟ زه څنګه په خپل دریځ، ته په خپل دریځ څنګه ودرېږي، بل په خپل دریځ څنګه ودرېږي؟ دا بیا عقل به ستا ویډیو راوالي، هو دا وګوره، و د خدای ته په قهر ککړ شي، تا ثابت نظام پرېښودو، ته خلکو ته پیغورونه ورکړې. نو دا دومره بې عقل دی چې حد نه سوا. تاسې دا غواړم زه به نه کوزېږم. انسان زوی د تخیل ده، تبدیلي د مزاج ده. د وخت سره چې څوک نه بدلیږي هغه پست قومونه دي، د وخت سره به نظریه بدلیږي، د وخت سره به ضروریات بدلیږي. دا موږ سه بار بار غوښتنه کوو د امارات اسلامي نه ښه په مینه محبت، په قدر، په عاجزۍ، په زاروی باندې چې دا تعلیم خلاص کړي په وخت، په وجه د دې چې دا د وخت ضرورت ده، د دې نه علاوه کار نه چلیږي. دا د موږ غوښتنې چې وي دا نه ده چې موږ د وطن بد غواړو. موږ چې څومره دفاع کړې، تا باچا صاحب د ما ویډیوګانې لیدلي په انګریزوي مرکو کې، په اردو کې مې کړي دي. د هر ملک کوشش کوم چې د هغوی سره رسنوي کې کېنم او د خپل وطن او د دې تعلیم نه، د خړ پړ تعلیم نه چې زه کومه دفاع کوم، الحمدلله ویاړم پې د ما د وطن سړی ده، زه به دفاع کوم. خو دا غوښتنه چې کومه د موږ وي په دې وجه باندې ده چې دا نړۍ موږ ته باني ګوري، د دې خلکو په خولې کې بانې پرتې دي. زه دا وایم دا په دې بعضې خلکو زه دومره پویم که دا طالب سبا ته د شاتو نیر راوباسي، د شودو نیر راوباسي، د بورې او د چیونو او د هر شي نیرونه، خو دوی به بیا هم دا وایي په چي کې بوره کمه ده، شاتې پیکه دي او بوره توره ده، او دا داسې د تنقید والا به تنقید کوي. موږ دا وایو، خو موږ وایو چې هغه کارونه چې کوم ضروري دي. مثال ما سره که یورپ ما ته GSP پلس سټیټس راکوي، مثال په طور باندې، د هغې دپاره به دوی مانه د بشري حقوقو دا کوم څه اګریمنټ ده، امنسټي انټرنیشنل چې په کوم باندې رپورټونه جوړوي یا د دوی سره تړلې کوم ادارې دي، دا چې تا ته کاروباري سټیټس درکوي، دا بشري حقوقو کې د تا رینکینګ کوي، نمبر یې درکوي. دا په دې جي کې د موږ ډیپلوماسي لږ ناکامه ده. په دې باندې که چیرې کار وسي، که په دې موږ دا نظام لږ ځان کې لچک راغی